د کندوز ولایت د نظم او ښاري پراختیا کمیسیون د خپلو فعالیتونو په دوام د ښار هغه واټونه او سړکونه له پلورونکو پاک کړل چې د ښاریانو د تګ راتګ پر مخې غځېدلې لارې تړلې وې. بل لور ته بیا مسؤلین وایي په ښار کې یو شمېر هغه اټې هم تړلي چې د دغه کمیسیون د کارکوونکو لخوا ورته له وړاندې خبرداری ورکړل شوی و، خو دوی بیا هم د نظم او ښاري پراختیا پر خلاف خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی و. نن درېیمه ورځ وه چې موږ دغه کمیسیون بیا موتلی وو، چا چې تخطي کړې وه ځینې دوکانونه موږ مخلولا کړل او چا چې له خپله د کمیسیون په هکله باندې او کومه نظرونه چې ورسره شریک کړي وو هغه باندې پوره عمل کړی وو، هغه هم تقدیر کړ او داسې ټولو دوکاندارانو نه او کسبکارانو نه هیله دا ده چې په دغه کمیسیون ته هسې په سپک نظر یا په کم فکر باندې ونه ګوري، باید نه ځان ستړی کړي او نه کمیسیون. او دا کمیسیون کومه طرز العمل باندې په کم فکر باندې چې حرکت کړی دا تر هغو پورې چې مشکل هغه به انشاءالله د له خپل کار ته دوام ورکوي او د مشکلات به د هیوادوالو رسیدګي کوي. په ورته وخت کې ښاریان په دغه ولایت کې د نظم او ښاري پراختیا کمیسیون د کاري بهیر ستاینه کوي او له مسئولینو غواړي چې دغه بهیر ته دوام ورکړي. د نوروز شاروال صاحب به خاطر صفایی شهر در شهر و جاده ها برآمده بودند، ما را خبر کردند که شهر و جاده ها را پاک میکنیم. از گفته های شاروال صاحب بسیار خوش شدیم و از این قانون مقررات شاروال صاحب بسیار خوش هستیم او دینروز شاروال صاحب که خبر کرده بود ما عملا گفته های شاروال صاحب اجرا کردیم. په کندوز ولایت کې د نظم او ښاري پراختیا بهیر په داسې حال کې پیل شوی چې د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو په ځلونو په ښار کې د سړکونو او پلو لارو له بندېدو شکایت کړی و.